أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. دفع الشبهات هغه وشوله چې کوم شبهات واردېدل پر رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې دا د الله حق پیغمبر نه دی، موږ په ده باندې ایمان نه راوړو او دا رښتینی پیغمبر نه دی، ځکه دا شبهه دا شبهه د هغې جوابونه الله رب العالمین چې هغه وکړو. آخره شبهه دا ذکر کړلی چې مخکې آیاتونو کې چې ته ملایکو ته عباد الرحمن وایې، د الله بندگان، انبیا علیهم السلام ته د الله بندگان وایې، او سره دی نه چې دا د دیو بې ادبي ده، دیو ته عباد ویل دا د دیو بې ادبي ده. ملائک د الله نونه دي او انبیا علیهم السلام هغه د الله نازولی دي او دارنګې اولیاء، خاص کر عیسی علیه السلام هغه ابن الله دی، عزیر اسلام یهود وی هغه ابن الله دی. نو الله رد وک د دیو په دغه شبه باندې چې دا د هغو بې ادبي نه ده، دا حقیقت دی چې هغې عجز دي او بندگان دي، الله ته محتاج دي، د الله بچی نشته دی او د الله بچی ته ضرورت نشته دی او نه د الله نازولو ته ضرورت شته دی. رد یې وکړ په هغې باندې په 5 طریقو سره، او تاسو د الله لپاره بچی ګڼئ، د الله لپاره نازولې ثابتوئ، د الله ته کنزل تاسو کوئ، د الله ته کنزل دی. په دې آیت کې اوس الله رب العالمین جواب د یو بلې شبهې چې د هغه ذکر کوي. 2 شبهات هغه ذکر دی. یو شبه دا ده چې موږ به ته هله ومنو، ستا پیغمبري او نبوت رسالت به هله ومنو چې الله موږ سره خپله خبرې وکړي، چې الله موږ سره خپله خبرې وکړي او موږ ته ووایي چې دا زما حق پیغمبر دی، ما در لېږلی دی، تاسو به ده باندې ایمان راوړئ او د ده خبره ومنئ. نو دې د وجې نه موږ به بیا ستا پیغمبري هغه به ومنو، ایمان چې دی هغه به راوړو. او دویم الله دې موږ سره خبرې وکړي په دې باندې چې یاره عیسی علیه السلام زما زوی نه دی، عزیر علیه السلام زما ابن نه دی، ملائک چې دي نو دا زما نونه نه دي. نو په دې نفي د ولد باندې د الله رب العالمین موږ سره خبرې وکړي چې الله خپله ووایي چې زما لپاره بچي نشته، زما لپاره نونه زامن نشته او دارنګې زما لپاره نازولې نشته دی. نو الله دې موږ سره دې باره کې په نفي د ولد کې دې موږ سره الله خبرې وکړي. دا یو طریقه د سوال شوله. او دویمه طریقه مخکې موږ ذکر کړه چې الله رب العالمین دې موږ سره خبرې وکړي ستا په رسالت پیغمبرۍ باندې، چې الله وایي چې دا زما حق پیغمبر دی، تاسو به ده باندې ایمان چې دغه راوړئ، نو موږ به هله بیا تا منو. دویم شبهه د دیو چې هغه دا وه چې په دې آیت کې ذکر ده چې ستا پیغمبري نبوت رسالت به هله موږ ومنو چې موږ کومه معجزه غواړو هغه موږ ته ته راوړې، کومه معجزه چې موږ غواړو نو هغه ته راوړې. یهودو به ویل نصاراو چې داسې معجزات هغه ته موږ له راوړه لکه څنګه چې موسی علیه السلام ته ورکړی شو. یهودو به ویل او نصارا به ویل چې ته موږ له داسې معجزات راوړه
چې لکه څنګه چې الله رب العالمین عیسی علیه السلام ته معجزات ورکړي وو دغسې معجزات ته موږ له راوړه نو موږ به ستا پیغمبري ومنو. د دواړه ظالمانو د دغسې مطالبه کوله. یهودو ویل د موسی علیه السلام په شانتې معجزات موږ له راوړه، نصارا ویل د عیسی علیه السلام په شانتې معجزات موږ له راوړه. مشرکینو عربو هغو به هم سوالونه او تعلقي سوالونه به یې کول او مطالبات به یې کول چې موږ له معجزات راوړه. دا مکې غرونه د سرو زرو کا، ځان له د سرو زرو کور جوړ کا، اسمان ته وخېږه موږ له یو کتاب راوړه چې موږ یې ولولو. سورت بني اسرائیل کې راځي. او دارنګې د مکې کې موږ له چینې روانې کا او موږ له باغونه دلته جوړ کا او دا وکه هغه وکه. دنیا پرست خلکو دنیایي شیونه غوښتله نو موږ به هله ستا پیغمبري چې هغه ومنو. نو الله رب العالمین د دې جواب ورته ورکوي. د دواړو شبهو جواب چې هغه ورته کوي، یو الزامي جواب دی او دویم هغې ته وایي تحقیقي جواب. الزامي جواب خو دا دی چې ستاسو نه مخکې خلک تیر شوي دي کافر، هغو به هم دغسې مطالبات کول او دغسې بېځایه سوالونه به هغو هم کول. لکه یهود تیر شوي دي مخکې، هغو هم داسې ویلو ستاسو مشرانو چې الله دې موږ ته ځان ښکاره وکړي، موږ سره دې خبرې وکړي نو موږ به ستا باندې ایمان راوړو. موسی علیه السلام ته ویلي او دغه رنګې نور کافر تیر شوي دي په دنیا کې، نو هغو هم دغسې بېځایه سوالونه کړي دي د الله د موږ سره خبرې چې هغه وکړي. او دارنګې ډېر کافر تیر شوي دي چې هغو معجزات د انبیاو نه غوښتي دي. صالح علیه السلام قوم د صالح علیه السلام نه معجزه وغوښتله چې ته موږ له معجزه راوړه. الله رب العالمین ورته د ګټې نه اوښه بیا راویستله. وروسته قرآن کې واقعه د هغې راځي انشاءالله. نو وګوره هغو معجزه چې هغه طلب کړه. شعیب علیه السلام قوم هغې معجزه غوښتې وه او دارنګې نورو قومونو هم د خپلو انبیاو نه معجزات غوښتلي وو. کله چې به راغله بیا به یې نه منل، انکار چې هغه به یې کوو. فرعون معجزه د موسی علیه السلام نه غوښتې وه، هغه ته امسا وغورځوله، لاس به یې د ترخک نه راویسته، رڼا به یې کوله، خو بیا هم هغې انکار وکړه او معجزه یې ونه منله. نو ستاسو او د هغو زړونه یو شانتې دي، عنادین، ضدین، حسدین. دا درې صفتونه ضد، عناد، حسد ستاسو په زړونو کې پروت دی د مخکنو کافرو په شانتې. نو ځکه دا مطالبه کوئ چې موږ کومه معجزه غواړو نو هغه راوړه، موږ سره د الله رب العالمین خبرې چې هغه وکړي. تاسو ځان ته علما وایي خو دا د بېعلمه خلکو خبرې دي، دا د ضدین او د عنادینو خلکو خبرې دي. نو ستاسو زړونه د هغو په شانتې دي. تاسو ځان ته علما وایي خو د بېعلمه خلکو په شانتې زړونه هم دي، ځکه داسې بېځایه سوالونه کوئ او مطالبې کوئ. او تحقیقي جواب دا دی که تاسو معجزات د نبي غواړئ نو قد بینا الآیات. الله رب العالمین خو د نبي ډېر معجزات چې هغه د الله د قدرت نښې دي او د نبي معجزات دي هغه خو تاسو ته ډېر بیان کړي دي، خو د هغه قوم دپاره چې هغې یقین کوي. تاسو یقین نه کوئ، تاسو شکیان یاستئ، تاسو ضدین عنادین یاستئ. نو دې د وجې نه د نبي صلی الله علیه وسلم معجزات هغې کې سوچ نه کوئ. کین الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم له ډېر ښه معجزات ورکړي دي. الله سپوږمۍ چولې وه، وانشق القمر، الله رب العالمین سپوږمۍ ته وچوله، نیم په یو طرف لاړه نیم په بل طرف. دا د رسول الله معجزه وه. د مکې کافرو لیدلې م وه، بیا م ایمان را لوړو. قرآن دا د رسول الله وسلم غټه معجزه ده چې د قیامت پورې څوک د دې مقابله نشي کولی. او څونه دشمنان دي د قرآن، لیکن د قرآن په شانتې یو صورت او دارنګې د قرآن په شانتې یو کتاب هغه نشي جوړولی. دې د وجې نه دا د رسول الله وسلم معجزه ده تر قیامته پورې. نور معجزات هم د نبي صلی الله علیه وسلم وو. په مکه کې یو ګټه و، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي په ما باندې به سلام اچو. نو ګوره دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې چې کله منبر ساز شو نو هغه د یو تنه د کجوري وه چې هغې ته به ودرېده او خطبه به یې لوستله. چې کله منبر جوړ شو نو په هغې باندې ودرېده او خطبه یې لوستله. نو هغه تنه د کجوري هغه په جړا باندې شوله. نبی صلی الله علیه وسلم پسې جړلې چې ستا بدن به ما سره لګېده او اوس ما نه جدا شوي. نبی صلی الله علیه وسلم هغه ورغې خواله او لاس یې پې کېښوده او هغې له یې تسلي چې د هغه ورکړله هغه یې غلې کړله. نو ګوره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره ښکاره معجزه ده.
دارنګې په یو سفر باندې نبي صلی الله علیه وسلم ملګري تلي جهاد دپاره، نو په دې کې صحابه وو هغو سره اوبه ختمې شولې، څاروي هم وږي دي او دارنګې د اودسونو اوبه هم نشته د څښلو. یا رسول الله اوبه نشته دی. نبي اسلام ورته وفرمیل لږې غوندې اوبه تاسو په یو پلیټ او دارنګې په یو لوښي کې واچوئ او ما له یې راوړئ. نبي صلی الله علیه وسلم له هغه اوبه لږې اوبه راوړلی شو، د الله نبي ورته د لاس داسې ورښکته کړه او بېرته یې داسې ترې راوچت کړه او د اوبو کې لاس داسې ورښکته کړه، نو د هغه د ګوتو د دې منځونو نه چینې روانې شولې. د نبي صلی الله علیه وسلم د ګوتو د منځ نه چینې راووتلې. څونه ښکاره معجزه ده ته وګوره. ډېر شی معجزات دي چې بعضو علما ویلي زر معجزات دي تقریبا د نبي صلی الله علیه وسلم، او بعضو ویل د دې نه هم زیات دي. نو دا د هغه قوم لپاره چې هغې یقین کوي چې او دا یقین والا یې شک او ضد او عناد پکې نه وي، نو د هغو له دا فایدې ورکوي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آية. وایا کسان چې نه پوهېږي ولې خبرې نه کوي موږ سره الله تعالی ستا په رسالت باندې، یا ولې موږ سره خبرې نه کوي الله تعالی په نفي د ولد باندې، او تاتینا یا ولې نه راځي موږ ته معجزه او نښه چې کومه موږ غواړو، یا ولې نه راځي موږ ته معجزه او نښه چې کوم موږ غواړو. اول جواب كذلك قال الذين من قبلهم، دقه شانتې وینا کړې وه کسانو چې مخکې د دې نو، مثل قولهم په شانته د وینا د دې وو، څنګه چې د دې وینا د دقسې مخکنو قومونو هم کړې وه، مطالبات به یې کول، معجزات به یې غوښتل، به ایمان نه راوړو. تشابهت قلوبهم، یو شانتې دي زړونه د یو بل سره یو شانتې دي، په کفر کې، عناد کې، حسد او په ضد کې د زړونه د یو بل په شان دي، یو بل سره مشابه دي. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقینا موږ ښکاره کړي دي او بیان کړي هم دي الآیات ډېرې نښې لقوم یوقنون، دا قوم لپاره چې هغې یقین کوي. ډېر آیاتونه، آیات نه مراد د چیرې نښې دي معجزات، دا موږ بیان کړي دي او موږ واضحه کړي دي ډېرې نښې دا قوم لپاره چې هغې یقین کوي. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. په دې کې ذکر کوي صدق د نبی صلی الله علیه وسلم چې نبی ستا په رسالت منو که دا خلک اعتراضونه کوي او قسمه قسم اعتراضونه تا باندې کوي، لیکن ته زما حق پیغمبر ما لېږلی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو کارونه او بیا هغې ته تسلي دا پکې ذکر ده، صدق د نبی او دارنګې دو کارونه د نبی، بشارت او دارنګې نظارت، یره او زیری، او دویم ولا تسأل عن اصحاب الجحیم کې دې کې تسلي ده نبی صلی الله علیه وسلم ته. انا رسلناک، یقینا موږ لېږلی تا لره بالحق، په حق سره. حق څه شی دی؟ اسلام دی. په اسلام باندې ته موږ را لېږلی، په حق بیان باندې موږ را لېږلی. او بل حق شی دی، دویم حق د مراد شی دی قرآن. یقینا موږ لېږلی دی تا لره بالحق، په اسلام سره، بالحق په حق بیان سره، او بالحق په قرآن سره. بشیرا و نذیرا، زیر ورکوونکی منونکو ته چې څوک د حق مني هغو له زیره ورکړي، و نذیرا او یره ورکوونکی نه منونکو د حق ته. د حق څوک مني نو هغه له زیره ورکړي. نبي صلی الله علیه وسلم په احادیث کې ډېر ترغیبات ورکړي دي، زیرې ورکړي دي د جنت په بعضې عملونو باندې، او دارنګې یېرې ورکړې ده بعضې انسانانو ته په بعضې عملونو باندې. ترغیب ترهیب په احادیث کې ډېر شی ذکر دی. نبي صلی الله علیه وسلم دا ذمهواري ادا کړې ده. دا د نبي کار دی چې زیرې به هم ورکوي چې څوک خبره مني، حق مني، حق ته تسلیمیږي، او دارنګې یېره به هم ورکوي. دا د نبي دویم کار دی هغه کسانو ته چې هغه د حق نه مني، د حق مقابله کوي، د حق سره په ضد کې ولاړ وي، نو هغو له یېره چې هغه ورکوي.
ولا تسأل عن اصحاب الجحیم تپوس بنی شي کېدای ستانه په باره د اور والهو کې تپوس نشي کېدای ستانه په باره د اور والهو کې تسألو معنا دا ده چې ستا ذمواري دا نه ده نبي صلی الله علیه وسلم تسلي ورکوي که څوک دا ووایي چې دې نبي دغه پوره خپله ذمواري نه ده ادا کړې ولې ځکه چې دغه بیان وکړ خو لیکن خلکو د اور نه بچ نه شو ډېر خلکو ایمان را نه وړو نو دا تپوس به د نبي نه کېږي دا به نبي به ذمواري نو الله فرمایي نه نه نبي ذمواري دا نه ده چې خلک د اور نه بچ کړي دا د هغه ذمواري نه ده بلکې د نبي ذمواري څه شی دی دعوت هغه د الله دین خلکو ته بیانول قرآن او حدیث بیانول امر بالمعروف نهي عن المنکر دا د نبي سلم کار دی پاتې شو څوک یې مني یا نه مني نو دا د نبي سلم ذمواري نه ده دې وجه نه دا خبره کول چې یاره څوک د نبي سلم په دعوت کې ګستاخي د هغې کوي د هغې د دعوت چې یاره نبي سلم دا څنګه دعوت کړی دی چې ابولهب پکې ایمان را نه وړو تری و ابو طالب ایمان را نه وړو تری و او دارنګه ابو جهل ګرې دای تربورانو او یو قوم و قریش هغه کې ډېر خلک کافر مړه شو ایمان را نه وړو نو که څوک دا ګمان وکړي چې دا به د نبي غلطي نو الله وایي نه دا د نبي غلطي نه ده نبي صلی الله علیه وسلم خپله ذمواري چې د هغه کومه هغه ادا کړې ده او د دې ذمواري چې دا اور ته ولې لاړه او جهنم ته ولې لاړه په کفر باندې ولې مړه شو نو دا ذمواري د نبي نه ده د نبي خپل کار معلوم دی او دا ذمواري نه ده چې خلک د اور نه بچ کړي دا تپوس چې دی دا به د نبي نه نه کېږي اوس هم په دنیا کې ډېر کافر مړه کېږي که نه نو دا ذمواري د نبي سلم خو نه ده او نه د هغه نه دا تپوس کېږي نو دا خبره کول چې بعضې خلک دا خبره کوي چې یاره په امریکا کې یو کس مړ شي نو قیامت کې به الله موږ نه تپوس کوي دا ولې بې ایمانه مړ شو دا غلطه خبره ده الله موږ نه تپوس نه کوي الله رب العالمین دین واضحه کړی دی او ټولو خلکو ته رسېدلی دی دین او دارنګې خاص کر دې زمانه کې د نیټ زمانه ده نو هر قسم دینی خبرې هغه په نیټو کې علما چې د هغې بیانوي نو هغه شته دی ځان نه پوهېږي نو ما ورته به د هغې تپوس نه کېږي چې موږ نه یو ځای لرې دی او زموږ رسېدل هغې ته نه کېږي موږ نه به تپوس کېږي که یو علاقه او په هغې کې داسې چې مسلمانان شته دی او کافر هم شته دی او دا مسلمانان او دې کافر ته هېڅ دعوت ورنه کړي او نږدې ورسره اوسېږي او دا کافران داسې دي چې نه نیټ استعمالوي او نه د اسلام د دین نه بالکل خبر نه دي نو د دې مسلمانانو چې کوم سره نږدې اوسېږي او هغو ته پته ده د هغو ذمواري دا ده چې دوی به د اسلام دعوت ورکوي دا خبره به صحیح ده چې هغې بالکل د اسلام نه خبر نه دي د اسلام هغه دعوت ورته نه دی شوی او د دین نه خبر نه دي کافر دي مشرکان دي او نږدې سره مسلمانان شته دی او د هغو وس کېږي چې دوی ورته دین بیان کړي او نه بیانوي نو قیامت کې به الله د دوی نه تپوس چې د هغه کوي وجه دا ده چې تا خپله ذمواري نه ده ادا کړې تا ولې دعوت نه دی کړی امر بالمعروف نهي عن المنکر تا ولې نه کوه ستا وس کېده او تا ته معلوم و چې د اسلام په دې خلکو کې نشته او تا ولې د اسلام دعوت نه دی ورکړی لیکن زما او ستا په باره کې چې موږ دلته په پاکستان کې یا په بل ملک کې یو سړی او په امریکا او په یورپ ملکونو کې یو کافر مړ کېږي او یاره الله به موږ نه به تپوس کوي دا ولې کافر مړ شو نو دا غلطه ده الله داسې ذمواري په موږ باندې نه ږدي چې هغه زموږ د دغه د وس نه بار وي لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله رب العالمین یو نفس سره تکلیف نه ورکوي مګر په اندازه د وس د هغې باندې دا خو بیا موږ هلاک او تباهي چې امریکا کې کسان مړه کېږي او دلته موږ به قیامت کې الله تپوس کوي موږ دعوت هغو لاندې ورکړی نو ځکه الله دلته وایي ولا تسأل عن اصحاب الجحیم تپوس نشي کېدی ستانه نبی د په باره د جهنم والاو کې ته د هغو ذموار نه یې چې جهنم ته دا خلک چې دی دا ولې لاړو ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير په دې آیت کې الله رب العالمین اوس نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یهود نصارا هغو له چې کله دعوت ته ورکوي نو هغې وایي
چې منګه خو په حق باندې رواني کنه منګه په دین باندې صحیح دین باندې منګ رواني ته ولې منګ ته مسلې چې هغه بیانوي او دویم هغه دا خبره ذکر کوي نو دوی چې کله دغه سوال کوي چې موږ په هدایت باندې رواني زموږ دین هدایت والا دی او هدایت باقي زموږ په دین کې هغه منحصر دی نو قلت ورته ان هدى الله هو الهدى ستاسو دین دا د خواهشاتو دین دی دا حق دین نه دی چې تاسو چې موږ په حق دین باندې رواني تاسو خپل خواهشاتو په روان یاستئ او ستاسو دین د خواهشاتو نه جوړ دی او نبی ته وی کته د هغو تابعداري وکړي چې تعالی علم د قرآن راغلی د یهودو خواهشاتو پسې روان شي او د هغو دین پسې نو تعالی به زه سزا درکړم ګوره بیا به د الله نه څوک بچ کولی نشي د الله د عذاب نه به ته هم څوک نشي بچ کولی دویم آیت کې دا خبره ذکر کوي چې یهود نصاراو ته دعوت کوه لیکن هغې ستا نه راضي کېږي نه څومره د وسوه دعوت وله ورکړه یهود نصارا لیکن تا له یهود نصارا راضي کېږي نه تر څو پورې چې ته د هغو د دین تابع شوی نه یې چې څو پورې ته د هغو د دین تابع شوی نه وي نو دا یهود نصارا دونه ضدین عنادین دي دا د مسلمانانو دشمنان دي د اسلام دین دشمنان دي دا به اله تا نه راضي کېږي چې ته د هغو د ملت او دین پسې روان شي او چې د هغو دین دې منلی نه نو دا یهود نصارا تا نه خوشحالېږي تا نه راضي کېږي دې نه معلومه شو چې کوم مشران او لیډران او دارنګې حکومت والا چې هغې یهود نصارا ته خوشحاله وي د کومو مشرانو نه نو معلومیږي دا چې دا د هغو په دین باندې صحیح روان دی که نه نو یهود نصارا چې د هغه نه خوشحالېږي تر څو پورې چې انسان د هغو د دین تابع شوی نه وي ولن ترضى عنك اليهود هیڅ چیرې نه راضي کېږي او نه خوشحالېږي ستا نه یهودیان ولا النصارى او نه نصارا حتی تتبع ملتهم تر دې پورې چې ته تابع شي د دین د دیو پسې یا تر دې پورې چې ته روان شي په دین د دیو پسې د دیو د دین هغې پسې روان شي او د هغې تابع شي نو بیا به تا نه یهود نصارا خوشحالېږي قل ان هدى الله هو الهدى تو ورته ووایه چې یقینا هدایت د الله تعالی چې دی هو الهدى نو دا اصل هدایت دی ان هدى الله هدى الله نه مراد چې دین د الله دی یقینا هدایت د الله چې دی هو دین د الله چې دی هو الهدى نو دا اصل هدایت دی او حق هدایت دی تاسو چې وایئ چې زموږ دین حق دین دی او زمونږ دین د هدایت والا دین دی او بل چا کې دا هدایت په بل دین کې هدایت نشته دی دا دروغ وي ته ورته ووایه چې ان هدى الله دین د الله چې دی نو هو الهدى هغه حق دین دی او هغه د هدایت والا دین چې دی اصل دین او دارنګې حق دین چې دی نو هغه دین د الله دی چې هغه دین اسلام دی اوس ولینې تبعت اهواءهم که علما وایي مفسرین چې خطاب نبی صلی الله علیه وسلم ته مراد امت دی امت الله یری او منکې د دې نه چې د یهودو نصاراو تابعداري ګوره مه کوئ وجه دا ده چې یهودیت نصرانیت دین دا د خواهشاتو دین دی دا د خواهشاتو دین دی نو که چېرته تاسو د دې یهودو نصاراو په خواهشاتو پسې روان شوئ نو الله فرمایي زه به له بې سزا درکړمه او داسې سزا به درکړم چې څوک به پیدا نه کړي چې تا سره مدد وکړي او یا ما نه دې داسې دوست به منده نه کړي چې تا زما د عذاب نه چې هغه نه به بچ کړي نو نبي صلی الله علیه وسلم خو د یهودو د خواهش تابعداري نه کوله لیکن مراد د امت د امت یې رهي چې ګوره د یهودو دین د خواهشاتو دین دی د هغې تابعداري به نه کوئ ولئن اتبعت هواهم که چېرته ته تابع شوې د خواهشاتو د دوی پسې بعد الذي جاءك من العلم پس دا هغه نه چې راغلی دی تا ته علم د قرآن ما لکه من الله نو نشته دی به ستا دپاره د الله د عذاب نه من ولي څوک دوست بچ کوونکی ولا نصیر او نه امدادي دا به دې بې نه وي ولي هغې ته وي دوست چې هغه تا د عذاب نه بچ کي او نصیر اسې امداد در سره وکړي نو دا به تا دپاره نشته دی من الله معنی من عذاب الله د الله د عذاب نه یا من کله د جانب دپاره راځي من الله
معنی د الله د طرف نه د الله د جانب ستا لپاره بیا څوک نه څوک ولی یو دوست بچ کوونکی او نه امدادي دا بل نه وي. نو په آیت کې سخته منع ده د دې نه چې د یهودو نصاراو تابعداري چې د هغه مه کوئ، مه د هغو د خبرو، مه د هغو د لباس، مه د هغو د اخترونو او مه د هغه د نورو طریقو د دې یو شي تابعداري به هم نه کوئ. او نن ته وګوره مسلمانان دا د یهودو نه متاثره دي او دارنګې د نصاراو نه متاثره دي. مسلمانان چې تپوس ترې وکړي نو بس روان په دین د نصاراو بس اکثر وي او د یهودو دین بس شي هغه روان اسلام نه خبر هم نه جامه د هغو په شان د پینټ شرټ ټایي اچول ډېر مسلمانان یې که نه په دې هسپتالونو کې دي او په دې یونیورسټیانو کې دي او په دې کالجونو کې دي او په نورو دغو کې دي ټایي اچوي پینټ شرټ چې هغه اچوي او د یهودو کوم لباس چې دی د نصاراو هغه اچوي. اختانو ته چې وګورئ اختان د انګریز په طریقه باندې وروسته اختان یې واړه کلي او مخې ته پیکې چې د هغې پرېښي او کله په یو طرف باندې اړوي او کله په بل طرف باندې هغه اړوي. دا د نصاراو او د انګریزانو طریقه د دغه اختان جوړول. پنسي په دې خپو کې راکاږي دا د غلطه طریقه ده د کافرو د فرعونینو دا طریقه وه چې هغو به پنسي په دې خپو کې شي هغه راکېدلې. نو په دې کې زموږ ډېر مسلمانان د دې متکبرانو یهودو نصارا د دې سره ځان چې دغه مشابهت په داسې جامه جوړولو کې او نور هم بعضې داسې کارونه چې هغه کوي چې هغې کې د یهودو نصاراو مشابهت چې هغه کوي سره د دې نه چې د هغو دین دا د خواهشاتو دین دی، غلط دین دی او دارنګې اسلام دا ښایسته دین دی نو د دې تابعداري نه کوي او د هغو کوي. دې د وجې نه حدیث کې راځي المرء مع من احبه، بنده به قیامت کې د هغه چا سره چې چا سره مینه وي. که چېرته زموږ او ستاسو مینه دا د نیکانو خلکو سره د علماو سره او د هغې نه بره د صحابو سره پیغمبرانو سره د هغو په صف کې به الله موږ راپاسي. او که چېرته زموږ مینه دا چېرته ډمانو سره وي د غلطو خلکو سره وي د فاسقانو یهودو نصاراو سره زموږ مینه وي د هغو د لباس سره د هغو د جامو سره نو موږ او تاسو به د هغو په صف کې پاڅېږو ځکه چې محبت د دنیا کې د چا سره وي قیامت کې به د هغو سره ته په صف کې ولاړ یې د هغو سره به یو ځای یې. دې وجه د یهودو نصاراو نه متاثره کېدل نه دي پکاره. دارنګې ډېرې زنانه چې هغه د انګریزانو په شانتې لباس اغوندي د عام بازارونو کې چې کومې زنانه ګرځي او د اسلام او د دین هغه رڼا یې په زړه کې نه او هغې نه پوره خبره نه یا عمل نه کوي په اسلام باندې که خبرې عمل نه کوي نو هغه هم تاسو وګورئ ډېرې زنانه به تاسو کوي هغه لباس چې اغوندي خبرې اترې چې کوي ناسته ولاړ هغې هم د یهودنو او دارنګې د انګریزانو د ښځو په شان دي لنډې جامې او تنګې او نرۍ جامې اچوه لکه څنګه چې د کافرو ښځو لباس دی. دې د وجې نه موږ له دا پکار دی چې موږ د هغو د لباس نه ځان وساتو د هغو په شانتې خبرو نه ځان وساتو هغې چې کوم ګمراهۍ نه کوي د هغې نه موږ ځان چې هغه وساتو ځکه چې د هغو دین د خواهشاتو دین دی او زمونږ دین اسلام چې الحمدلله دا حق دین دی او دا ښه دین دی په دې باندې انسان نجات منده کې قیامت کې د الله د عذابونو نه په دې بچ کېږي جهنم نه پې بچ کېږي جنت ته په اسلام باندې سړی داخلېږي صحیح ایمان باندې داخلېږي. نو د کافرو د زنانو نه متاثره کېدل موږ له نه دي پکار د کافرانو سړو د لباسونو نه موږ له متاثره کېدل نه دي پکار چې هغو په شان د ځان چې راغه جوړ کړو. یو حدیث راشي چې د لباس متعلق بیان وکړو انشاءالله فایده پکې ده چې زنانۍ واوري نورو ته ورسي نو فایده پکې ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صنفان من اهل النار لم ارهما، دو قسمه جهنمین دي دو قسمه چې هغه اوس ما نه دي لیدلې او مطلب ما نه دي لیدلې یعنی وروسته زمانه کې به الله پیدا کوي دې ته پیشنګوي وي او دا دواړه به زما د امت یو جهنم ورته چې هغه به جهنم والا دي. ډېر ناشنا خبره وکړه دوه قسمه خلک دي د اور والاو نه دي ورته به یو ما لا نه دي لیدلې یعنی زما زمانه کې نشته وروسته به پیدا کېږي. اول هغه کسان دي چې هغو به په خلکو باندې به ظلمونه چې هغه کوي د غوا د لکۍ په شانتې لوړې او دغسې چابکونه به په لاس کې نیولي او په هغې باندې به خلک وایي ظلمنه ظلم به کوي یو ووه درز ورکوه بل وهه د ظلم
ژوند یې تېر کړی دی چې د الله په مخلوق باندې ګزارونه کول او ظلم کول او زیاتی به کول. دا خلک چې څوک دي دا ظالمان بر نه حقه خلق وها او ظلم زیاتی ورسره کوه او دغسې د غوا د لکۍ په شان لوړې په لاس کې په هغې باندې خلک وایي ظلمن خلک وایي. نو دا د اور والاو نه دي په اوس ما نه دي لیدلې. اوس دې زمانه کې څومره ډېر دی دا چې بس په یو ځای کې هم ته ودرېدی نه شي وهل او وال ټکول او ډېر بدماشان دا کار کوي. ډېر انسانان داسې دي چې دا ظلمونو او زیاتې دا د هغو کار او کسب ګرځېدلی. نو دا د اور والاو نه دي خو ما نه دي لیدلې. دویم نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمة البخت المائله. دویم هغه زنانه دي د جهنم والاو نه چې هغو جامې اغوستې دي خو لیکن بربنډې دي. جامې که اغوستې دي خو جامو د سره سره دی هغه څه دي بربنډې دي. کاسیات عاریات مائلات ممیلات. د دې ډېرې معناګانې دي علماو چې هغه کړي دي چې دا څنګه بربنډې دي. نو یو مطلب یې وایي دا دی چې هغه زنانه هغه د جهنم والاو صفت پکې دی چې جامې اغوستې دي لیکن ډېر شی جامې دي لیکن د دې جامو شکر نه کوي. شکر دا غلطې زنانه دي او دارنګې دا د اور والاو زنانه دي چې هغې جامې ډېرې دي او د دې جامو شکریه نه کوي چې الحمدلله زما 15 جوړه او 10 جوړه او 8 جوړه جامې مې دي الحمدلله په دې باندې نه وایي بلکې همیشه په خوله کې دا ټکی دی چې نشته دی جامې مې نشته دی او جامې مې نشته دی او بس د هغه جامو ناشکري چې د هغه کوي. په کار دا دی چې الله له جامې ورکړي دي شکر وکړي په دې جامو کې د الله لپاره منځونه وکړي عبادت چې د هغه وکړي قرآن ووایي او د الله بندګي پې وکړي په دې جامو کې او دې رالګېږي او د دغه جامو ناشکري چې د هغه کوي ناشکري. نو دا زنانه چې دي نو دا د جهنم والاو صفت پکې دی جهنم والاو نه دي. دا یو صفت یې دا دی نور صفتونه وروسته حدیث کې ذکر دی وی یو صفت یې دا دی. دویم مطلب علماو یې دا دی چې نساء کاسیات عاریات هغه زنانه چې جامې به اغوستې بربنډې به څه مطلب معنی داسې جامې به اغوستې چې هغه به لنډې وي داسې جامې به اغوستې چې هغه به تنګې وي داسې جامې به اغوستې چې هغه به نرۍ وي. نو که جامې اغوستې هم ده نو بدن یې داسې دی لکه بدن چې ټول ښکاري. د هغه وخت کې نبي صلی الله علیه وسلم ویل د هغه 1400 کالو نه زیات کلونه وشو 1400 کاله تقریبا یا 200 کاله وشو د رسول الله سلام د هجرت نه دېخوا دومره بنده وشوله. نو تاسو وګورئ هغه وخت کې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل چې داسې خلک زنانه به پیدا کېږي خو ما لا نه دي لیدلې. که رسول الله ژوندی وی او اوس د بازارونه یې لیدلي وی صدر بازار او دا نور بازارونه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به کتلی وی چې بالکل هغه خبره هغه رښتینې شوې ده. ما چې کوم حدیث ویلو نو هغه بالکل صادق دی په دې زمانه باندې او د دې مصداق دا زمانه ده چې هم زنانو ته وګورئ هر یو کوشش چې هغه کوي چې نرۍ جامې واچوي لنډې او تنګې چې بالکل بدن پورې نښتي لنډې وي او دارنګې نرۍ جامې او د سړو په خوا باندې ورتېرېږي او هسپتالونو ته دغسې زنانه را رواني او کالجونو یونیورسټیانو ته دغسې زنانه رواني. نو دا زنانه دا د اور والاو نه دي صنفان من اهل النار دا د اور والاو نه دي. دې وجه نه داسې جامه دا د انګریزانو ښځو جامه ده. د حدیث ما دې پورې ویو چې د انګریزانو سره مشابهت د یهودو سره مشابهت د موږ باندې شوي چې تاسو هغو سره مشابهت مه کوئ خبرو اترو کې په اخترونو کې او دارنګې په لباسونو کې د هغو سره ځان مه مشابه کوئ په خپل بدني هغه شکل جوړولو کې د یهودو نصاراو سره ځان مه مشابه کوئ. نو داسې زنانه چې جامې اغوندي نو دا غټه ګناهګاره ده په دې باندې. دې د وجې نه تاسو به د دې رد کوئ چې داسې جامه به نه اچئ چې لنډه وي تنګه وي او نرۍ وي. کاسیات عاریات. بل صفت یې وی دا دی مائلات ممیلات هغه زنانه چې په لار باندې ځي نو داسې د خلکو طرف ته ورمایله کېږي چې کوم ځای کې سړي ناست په دقه ځای باندې ورځي او دا د سړو ته ورمایله کېږي او دا سړي چې دی نو دا ځان ته رامایله کوي داسې طریقه باندې مزل کوي چې دا سړي ځان ته رامایله کړي. د دې یو طریقه خو دا ده چې دا بنګلي اچي او د بنګلو له یا پانزیب وغیره چې اچو دې له شرنګ ورکوي. دې لپاره که سړی په خپلو خبرو کې هم دی چې ما ته متوجه شي داسې کار کوي چې هغې د وجې نه دا سړي هغه ما طرف ته متوجه شي او ما ته وګوري. نو دا د جهنم والا د ښځو صفت دی مائلات و ممیلات. او یا دا دی چې سینډل یې خپو کلي دي نو د سینډل داسې دی لکه اسپه چې روانه ده ټک ټک کوي
د دې لپاره چې د خلک ماته وګوري دې د وجه د سینډور خپو کول نه منع راغلی ده ځکه چې دا ته خپو کلي نو سړي به ټول به دغسې زنانه ته چې هغه ګوري او ټکا به خیږي نو د دې د وجې نه دا د جهنم والا د زنانو صفت دی چې سړو ته ځان ورمایله کوي هغو په لاره باندې ورځي او د هغو په مجلس ودرېږي او سړي داسې کارونه کوي چې دا سړي ځان ته رامایله کړي سړي ځان ته رامایله کړي او بل صفت یې دا دی چې دا اختان داسې جوړوي چې د مخکې اختان او شاته اختان او طرفونو والا اختان دا ټول راټول کړي په دې منځ کې هغې له منځ کې راجمع کړي یا د دې څټ نه بره دغځه کې راجمع کړي او داسې یو غوټه غوندې کې د اختان د چې هغه سازه کړي او بره په هغې باندې به یې لوپټه واچوي که اسلمت البخت المایله داسې د اختان ښکاري ته به وایې چې د اوښ قوب دی قوبو ولې زنانه چې د اختان ټول راټول کړي که نه د څټ سره له یو غوټه ورکړي یا په منځ سر کې له ورکړي نو چې ته روانئ نو ته به وایې چې د اوښ قوب دی او خوځېږي په سر کې اوچت ښکاري اوچته غوټه ده په داسې طریقه باندې اختان جوړول د زنانو دا هم صحیح طریقه نه ده نو دغه طریقه باندې او نور روایتونو معلومیږي چې هغه خوشبویي چې د هغه لګوي دا د جهنم والا د زنانو سره د خوشبویي چې د هغه لګوي او بیا د سړو په مجلس باندې چې هغه ورتېرېږي ډېر وجه زنانه له حرام دي چې هغه که چېرته واده له ځي مړ ژوندي له ځي بهر او ځان باندې سپری کوي او ځان باندې عطر لګوي دا له حرام دي که پردو سړو له د بوی ورغی بس ملایک په تا باندې زنا لیکي دونه غټ جرم دی نو چې دې نه زنانه اوس چېرته خبرې دي داسې سپرګان او داسې خوشبویانې وایي چې پردو سړو باندې روان هېڅ پروا چې د هغه نه کوي د کور کې دننه چې زنانې په کور کې دننه خاوند دي د هغې ته خوشبویي لګول دا بېخه طریقه ده دې لپاره چې د هغې بدن صفایي ځان باندې سپری کوي او ځان باندې خوشبویي چې د هغه لګوي او دارنګې تیل لګوي نو دا به سنت طریقه ده ځکه چې زنانه باندې دا لازم دي چې خاوند ته به ځان ډولې کوي بیا جایز ده لیکن دا یا داسې زنانه خوشبویي ولګوي خو ګاډي کې د خپل خاوند سره ده او زی به مړ ژوندي له چې د هغه ځي او هلته بس سړي څوک نشته دی زنانه و کمرې له ورځي او بېرته راوځي ځان سره ګاډي کینې بیا راولي بیا هم ټیک ده خو چې بار ځي ډاکټر له ځي یا مثال طور واده له ځي او په مجلس ورتېرېږي یا رشغې والا سره کینې او د ډېر بدن نه د سپري بوی روان دی نو دا سخته ګناهګاره ده دونه ګناهګاره لکه زنا چې کړي والعیاذ بالله دا مسلې زده کوي دا نورو زنانو ته وروښوئ چې ډېر نه ډېرې زنانه خبرې هم نه دي نو هغه زنانه چې دغه لنډې تنګې جامې اچوي او دارنګې چې په لاره کې مزل کوي پردو سړو ته مایله کېږي هغه ځان ته رامایله کوي خوشبویي لګوي او د سر ویښتان په دغه طریقه باندې جوړوي رسول الله فرمایي دا د اور والاو نه دي دا زنانه او اوس په دې زمانه کې ما نه دي لیدلې ځکه اوس نشته دی په دې زمانه کې اوس موږ اینو چې داسې زنانه شته دی والعیاذ بالله د الله نبي فرمایي دا د اور والاو نه دي داسې سخته خبره کړې ده د دې د وجې نه دې ته سوچ پکار دی د یهودو د نصاراو د مشابهت نه موږ او تاسو منع شوي چې د هغو د زنانو سړو په شان لباس به موږ نه جوړوو الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون دې کې اوس دلیل نقلي ذکر کوي الله رب العالمین د مخکنو اهل کتابونه د پاره د حقانیت او د صدق د قرآن او د صدق د نبی د پاره چې مخکني اهل کتاب چې کوم دي یهود نصارا کې چې کوم نیکان خلکو هغې په دې باندې پوهېږي چې دا قرآن حق دی نو ایمان پرې راوړي هغې په دې باندې پوهېږي چې دا رسول حق دی نو په دې باندې ایمان راوړي وجه دا ده چې په تورات کې ذکر شوي دي که نه دا نبي هغه پیشنګویي هغه په تورات کې ذکر ده د نبي صفات په تورات کې چې هغه ذکر دي نو اوس چې هغې ته ګوري نو دی وایي چې دا حق پیغمبر دی بالکل او دا حق کتاب دی ایمان پرې راوړي نو دې ته ویل کېږي دلیل نقلي د نیکانو اهل کتابو مخکنو نه الذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ما ورکړلی دی ورته کتاب یتلونه حق تلاوته دوی لولي دی کتاب لره په لایقو لوستلو د هغې باندې الکتاب یو قول دا چې دین مراد تورات دی تورات علما ورکړی دی چې دا د الله حق کتاب و په هغه زمانه کې یتلونه دی لولي دغه کتاب لره چې تورات دی لولي حق تلاوت په لایق لوستلو د هغې دویم قول دا چې الکتاب نه مراد قرآن دی او د دې نه مراد چې هغه صحابه دي هغه کسان چې ما ورکړی دی ورته کتاب قرآن نو دی لولي دی قرآن لره په لایق لوستلو د هغې باندې حق تلاوتي څه ته وي تلاوت خو ډېر خلک کوي که نه خو لایق او حق تلاوت څه ته وي
عمر رضی الله عنه نقل حق تلاوت دی ته وي چې سړی په سوچ فکر باندې د قرآن تلاوت کی نو چې کله د جنت تذکره راځي جنت نو د هغې سوال کوي د الله رب العالمین نه چې الله موږ له جنت چې هغه راکړه. کله چې د عذابونو تذکره وي او د جهنم تذکره قرآن کې راځي نو بیا پناهي غواړي د الله رب العالمین نه چې الله د دې اور د جهنم نه بچ کړي. دې ته وي حق تلاوته. قرآن ته ناست په سوچ باندې تلاوت چې هغه کوي نو داسې سوچ کوي چې کله د عذاب تذکره راځي نو پناهي غواړي، چې کله د جنت تذکره راځي نو جنت طلب کوي. دویم قبل دا دی چې حق تلاوت دې ته وي چې قرآن لولي او دارنګې د هغې حلال حلال ګڼي او چې کوم شي نه قرآن حرام کړلی نو هغه حرام ګڼي. دا حق تلاوت دی، د قرآن حلال حلال ګڼي، د قرآن حرام چې هغه حرام ګڼي. نو دا داسې تلاوتونه ډېر خلک کوي په قرآن کې چې کوم شي نه حرام دي هغې نه ځان نه ساتي، په قرآن کې چې کوم شي نه حلال دي نو هغه حلال نه ګڼي بلکې به ځان یې بې دلیله حراموي. نو دا به حق تلاوته نشو، لایق لوستل د قرآن چې هغه نشو. دارنګه حق تلاوت دې ته وي چې د قرآن کریم الفاظ به صحیح وي، د قرآن الفاظ به غلط نه وي، چې د قاف په ځای باندې کاف وي او دارنګه د ح په ځای باندې ها وي او دارنګه نور الفاظو کې داسې بدلوالی کوي چې هغې سره معنا خرابېږي. نو دغسې طریقه باندې به هم قرآن نه وي بلکې الفاظ به صحیح وي او حروف به د خپلو مخرجونو نه صحیح چې هغه ادا کوي. یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به. دغه کسان چې دی نو د ایمان لري په دې قرآن. به ضمیر اوس قرآن ته راجع دی چې په قرآن باندې دی ایمان چې هغه لري. یؤمنون به. دویم اولئک دغه کسان یؤمنون به ایمان لري په دې قرآن باندې، ځکه چې هغو ته مخکې کتاب کې دا واضح شوی دی چې دا حق کتاب دی. ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون. چا چې کفر وکړو په دې کتاب باندې په قرآن باندې پس دغه کسان هم دی پوره تاوانیان. پوره تاوان والا خلک چې هغه دغه دي چې هغې څه کوي هغې په قرآن باندې کفر چې هغه وکړي سره دی نه چې قرآن تصدیق چې دی نو دا د دوی په کتاب کې موجود و چې هغه تورات و بیا هم په دې باندې کفر کوي نو دغه کسان الله فرمایي د پوره تاوان والا دي. یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. دا اوس به خطاب کوي بني اسرائیلو ته د پاره د تذکیر د نعمتونو چې بني اسرائیلو زما نعمتونه چې هغه څه کوي رعایت کوي. تاسو ما ډېر نعمتونه چې هغه درکړي وو. داسې آیت مخکې هم تېر شوی و هلته یې راوړی د مسلې د اعبدو دپاره چې تاسو د الله یوازې بندګي وکئ. ای بني اسرائیلو تاسو د الله رب العالمین یوازې بندګي چې هغه کوئ. او دلته چې راوړي نو دلته د دې مقصد دپاره چې هغه راوړي چې تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم رسالت چې هغه ومنئ. د نبی صلی الله علیه وسلم رسالت چې هغه څه کوي ومنئ. دا حق پیغمبر دی د الله، ځکه چې د صدق الرسول مسله شروع ده که نه. نو دې لپاره اوس دا راوړو چې بني اسرائیلو د الله نعمتونه رعایت کړي چې ما په تاسو باندې ډېر نعمتونه کړي دي. نو دا وکړئ چې زما د آخري رسول چې ما رالیږلی دی دا حق پیغمبر دی دا ومنئ. دارنګې ورسره دا تخویف به ذکر کوي واتقو سره. دا آیت مخکې تېر شوی و اگر که لږ فرق پکې دی نو دا یې راوړی دی د صدق الرسول لپاره دلته تخویف ذکر کړی دی چې دا رسول رښتینی رسول دی. که تاسو دا نه منئ نو ګوره د قیامت د ورځې د عذابونو نه ویرېږئ چې په هغې کې ګوره ستاسو بچ کېدل په یو طریقه باندې بیا نه کېږي. او مخکې چې د آیت تېر شوی نو هغې د مسلې د اعبدو لپاره راوړی و چې د الله یوازې بندګي وکئ. که نه کوئ نو قیامت ګوره سخته ورځ را روانه ده چې په هغې کې ګوره بچ کېدل بیا نه شي کېدی ستاسو. په دنیا کې چې انسان بچ کېږي د دنیا د جیل نه نو هغه په یو د څلورو طریقو سره بچ کېږي. نو هغه مخکې ذکر شو. بیا قیامت کې دغه طریقې نه چلیږي. یو سړی د بل ضامن شي ضمانت یې وکړي ته وایي چې دا پرېږده د دې په ځای ما ونیس. الله فرمایي قیامت کې دا طریقه نه چلیږي. دویم انسان چې د دنیا د جیل نه بچ کېږي کله به دی چې جرمانه ورکړي هلکه دا جرم یې کلی دی خو د دې جرمانه فدیه
هغه راواخلي او لوري کی بس هغه د جرمانه شي ادا کی بس هغه سفرې خودلی شي دنیا د جیل نه خلاص شي. درېیمه طریقه چې راغلی چې شفاعت راولي مخورس کسان هغه راولي او د جج ته پیش کی هغه ته واسطه کی نو هغه ول سفارش شي هغه وکي نو دا ول سفارش کی قبول کی نو ایسته د دنیا د جیل نه هغه آزاد شي. او څلورمه طریقه دا وه چې دنیا کې انسان د جیل نه ازادېږي هغه دا چې د ده ډلې د ده کسانې ملګري او هغه په زور باندې دا انسان د جیل نه چې هغه څه کې آزاد کړي. نو دا څلور طریقې په دنیا کې د جیل نه د ازادېدو طریقې دي. قیامت دومره سخته ورځ ده چې په دې کې دا یوه طریقه هم نه چلېږي. داسې هم نشي کولی چې خیر دی یو سړی وایي چې دا زما پلار دی او دا مې بچی دی دا مې ښځه ده دا پرېږده ای الله او د دې په ځای باندې جهنم کې ما په ایثار کوه اور کې مې ایثار کوه والعیاذ بالله. داسې هم الله نه مني. که جرمانه ورکوې هر قسم جرمانه او پیسې او سره او سپین الله له ورکوې هغه هم نه قبلوي. که سفارش که څوک راولي نو سفارش هم د نشي قبلېدلی. د مؤمنانو لپاره به سفارش کېږي چې کله الله اجازت وکړي خو د الله د اجازت نه مخکې سفارش به د هېچا لپاره نه کېږي. دویم د کافر او د مشرک دپاره سفارش چې د هغه نه وروسته کېږي او نه مخکې به کېږي. او بل دا دی چې د الله د طرف نه تا سره مدد کېږي او نه در سره څوک ډلهبازی نشته دی چې ستا ډلهبازي وکړي هلته او د الله رب العالمین د جیل نه دې په زوره باندې خلاص کړي. هلکه پلانکی لیډر یې ونیو عوام راوځي ډلهبازۍ او هغه د روډونه بند کړي او په زور باندې هغه کس چې هغه آزاد کړي د الله سره د چا زور هم نه چلېږي. یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم ای اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کړئ نعمتونه زما هغه چې ما انعام کړی په تاسو باندې وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا ما غوره درکړی تاسو ته په مخلوقاتو د خپله زمانه باندې. واتقوا یوما ویرېږئ تاسو د عذاب دغه ورځ نه لا تجزي نفس عن نفس شیئا چې نه به شي دفع کولی یو نفس د بل نفس نه شیئا هېڅ عذاب ولا يقبل منها عدل نبشي قبل له من هذا دغه نفس نه عدل سو جرمانه. دلته منها او لا تنفع کله ها ضمیر شي نو دا د دویم نفس راځي دی. نفس عن نفس اول نفس غیر مجرم دی او دا دویم نفس شي عن نفس دا نفس مجرمه دی. نو دا آیات او د مخکې آیات به دغه فرق کوي چې الته منها ضمیر هغه اول نفس راځي او دلته دویم لفظ ده چې هغه نفس مجرمه دی. دلته ولا يقبلون بش قبل ذي من هذه النفس مجرمه عدل سجرمانه او فديه ولا تنفعها شفاعه او لفظ بنور کې نفس مجرمه ته سفارش کولو د چا سفارش هم فائدہ ولنور کوي ولا هم ينصرون او نه بدل سره مدد چې دا کولای شي مدد هم نکي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. والذكر کی دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام نه د ابراهیم علیه السلام نه دلیل نقلی شي هغه به راوړي د توحید مسلې لپاره دغه نه دلیل نقلی دا به راوړي او دا به توطیه او تمهیدي د وروسته د تحویل قبلې لپاره چې ابراهیم علیه السلام دا هغه شخص او هغه نبی او د الله خلیل الله د الله دوست چې هغه دا کعبه چې ده هغه جوړه کړې ده او د دې جوړولو بنیاد یې ایښی په توحید باندې چې دا د الله د توحید مرکز دی. نو د الله د توحید مرکز ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی او بیا په دې توحید باندې دیو وصیت هم کړی دی. یعقوب علیه السلام د ده بچی دی او ابراهیم علیه السلام خپله دیو بچو ته دا وصیت کړی دی چې تاسو به په دې دین توحید باندې چې دا چلیږي لکه وروسته راځي هغه دا وصیت یې هم کړی دی. نو مرکز د دین هم جوړ کړی دی د توحید دپاره. دویم په دې توحید باندې خپلو بچو ته وصیت چې د هغه هم کړی دی. دارنګه ذکر کوي دعاګانې د ابراهیم علیه السلام یو په مشرکینو باندې رد چې د هغه کوي چې دا کعبه خو ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ده
او ابراهیم علیه السلام داسې پیغمبر و چې هغه یهود هم منه نصارا هم منه مشرکین هم ویله چې موږ د هغه په بچو کې راغلي موږ یې منو نو ښه ستاسو نیکه ابراهیم علیه السلام چې هر یوې دعوه کوئ هغه خو د بیت الله د توحید دپاره جوړ کړی او تاسو په بیت الله په کعبه کې بوتان جوړ کړي د ویښ هم دي او د الله نه سوا بل چاته سجدې چې هغه به کوئ نو ابراهیم علیه السلام خو د دې لپاره د کعبه نه وه جوړه کړې چې تاسو په هغې کې بوتان جوړ کړئ یا د هغو شکلونه پکې جوړ کړئ پکې ویې لګوئ دې لپاره خو نه جوړ کړي دویم ابراهیم علیه السلام خو داسې پیغمبر و چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره به ابراهیم علیه السلام چې کوم وو ابراهیم علیه السلام چې کوم وو نو هغه داسې پیغمبر دی د الله رب العالمین چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره هغه دعا کړې وه د الله د نبي لپاره دعا چې هغه کړې وه چې الله زما په دې اولاد کې یو پیغمبر چې هغه راولېږي په عربو کې په امینو کې یو پیغمبر چې هغه راولېږي نو هغه دعا د هغه قبوله شوله دغه آخري رسول الله راولېږو نو تاسو اوس ولې دغه خبره چې هغه نه منئ دا خو ستاسو د نیکه ابراهیم علیه السلام دعا وه هغه الله راولېږه حق پیغمبر او اوس په هغه باندې تاسو ایمان نه راوړئ اوس په تاسو په هغه باندې ایمان چې د هغه نه راوړئ او دارنګې چې د هغه خبره نه منئ نو تاسو خو د خپل نیکه مخالفین یاستئ د خپل نیکه مخالفت چې د هغه کوئ نو دا مسله چې هغه به راوړي او دارنګې د ابراهیم علیه السلام دعاګانې چې د دې کار لپاره دعا کړې ده دارنګې د دې د اوسېدونکو خلکو لپاره دعا چې هغه کړې چې الله دې له رزق چې هغه ورکړي او دارنګې د خپلو بچو لپاره دعا چې هغه کړې ده او دارنګې د آخري نبي لپاره دعاګانې چې هغه کړې وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کله چې امتحان وکړو په ابراهیم علیه السلام باندې رب دده امتحان وکړو په ابراهیم علیه السلام باندې رب دده بکلمات په یو څو خبرو په یو څو کارونو سره ابتلا دا ویل کېږي د یو شي حقیقت راښکاره کول دې ته وایي ابتلا نو انسانانو په صفت کې چې کله دا لفظ راشي نو مطلب یې دا وي چې یو سړی وي چې هلکه ما په ده باندې ابتلا وکړه معنا د ده حقیقت مې ځان ته راښکاره کړ چې مخکې نه ما ته معلوم نه و خو په ده باندې مې امتحان وکړو د امتحان د وجې نه ما ته د ده حقیقت راښکاره شو د امتحان د وجې نه د انسان هغه حقیقت چې هغه راښکاره شي چې آیا دا پویه دی که نه دی پویه د کار کړی دی که نه دی کړی نو په امتحان سره سړي ته هغه حقیقت چې هغه معلوم شي نو کله امتحان داسي چې نورو ته حقیقت چې هغه معلوم شي دې لپاره امتحان چې هغه کېږي نورو ته حقیقت معلوم شي دویم امتحان کله کېږي دې لپاره چې د سړي ته خپل حقیقت د ځان چې هغه معلوم شي نو الله رب العالمین د طرف نه چې ابتلا کېږي معنا دا ده چې الله رب العالمین ته خو دا ټول انسانان معلوم دي ټول انسانان د هغو د هر څه حالاتو نه خبر دی خو ابتلا پې کوي د دې لپاره نه چې ځان خبروي چې د ده حقیقت ځان ته راښکاره کړي چې دا څنګه دی لکه انسان چې په انسان باندې امتحان کوي داسې نه ده بلکې الله چې امتحان کوي معنا دا ده چې دې بنده ته خپل حقیقت معلوم شي او دویم د دې بنده نورو بندگانو ته د ده حقیقت چې د هغه څه شی معلوم شي نو په دې طریقه باندې الله امتحانات بیا الله رب العالمین دنیا داسې پیدا کړې ده چې دا دارالامتحان دی دارالامتحان الله رب العالمین په انبیاو امتحان کوي په نیکانو بندگانو هم کوي په کافران په سړو باندې زنانو باندې الله رب العالمین قسمه قسم امتحانونه په دنیا کې چې هغه کوي به ابتلاءات دوه قسمه دي یو ابتلا شرعي ده او بل ابتلا تکوینی ورته وي قدري شرعي ابتلا دا ده
چې الله رب العالمین طرف نه عبادتونه په موږ باندې لازم دي دا ابتلا الله رب العالمین په خپلو بندګانو باندې کوي په نیکانو خلکو باندې چې عبادتونه په فرض کړي دي لکه مونځ به کوئ روژه به نیسئ حج به کوئ او دارنګې زکات به ورکوئ نو دا داسې ابتلاات چې دا حرام مالونه به تاسو ته میلاویږي د دې نه به ځان ساتئ نو دا ابتلاعات دي شرعي ابتلاعات دویم چې د ابتلاعات تکویني دي قدري دي هغه دا دی چې مرضونه الله رب العالمین په انسانانو راولي د دنیا تکلیفونه د دنیا پریشانۍ الله رب العالمین په خپلو بندګانو باندې شری هغه راولي دا امتحاني چې دا بنده څه کوي چې دته خپل حقیقت معلوم شي او د حقیقت نور خلکو ته الله راښکاره کړي نور خلکو ته ښکاره کوي نو چې چا باندې امتحانات چې هغه سخت راغله او د صبر وکړه صبره بې صبره نه شو او د الله رب العالمین نه ناراضه نه شو بد الفاظ یې د خولې نه ونه ایستله نو دا انسان په دې مصیبتونو باندې دته الله ګناهونه معاف کوي او د دې مصیبتونو پریشانیو او د غمونو په وجه الله دله جنت ورکوي او په جنت کې درجات چې د هغه له اوچتوي او دارنګې ګناهونه پرې معاف کېږي ډېرې فایدې دي د هغې او چې کله په انسان باندې امتحان الله راولي او په امتحان کې ناکام شي معنی دا ده چې د الله نه خفه شي جزې پزې کوي او بې صبره شي او د الله نه مروري د الله نه خفه وي هر وخت کې نو دا انسان په امتحان کې ناکام شو والعیاذ بالله چې ناکام شو نو بس دنیا کې په تکلیف کې شو او دارنګې هغې باندې څه اجر او ثواب چې هغه ورته میلاو نه شو دنیا کې تکلیف یې هم تېر کړ او د هغې څه اجر او ثواب هغه ورته څه فایده ورته میلاو نه شو نو ورته ګناهونه چې هغه معاف شو نو دا به سخته خبره وي ابراهیم علیه السلام علی الله قسمه قسم امتحانات کړي دي چې دا تکویني امتحانونه هم په الله کړي وو او دارنګې شرعي امتحانونه چې دا هم په الله رب العالمین کړي وو لکه وروسته راځي اوس وإذ ابتلى ابراهیم حدیث کې راځي مخکې حدیث مونږ ویلو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې سخت په انبیاو ډېر سخت په انبیاو کې دغه په امتحاناتو کې چې هغه څوک د انبیا علیهم السلام دي انبیا علیهم السلام دا په اشد البلایا الانبیاء سخت په امتحانونو کې چې هغه څوک د انبیا دي په انبیا علیهم السلام باندې الله رب العالمین ډېر سخت امتحانات چې دغه راولي بیا د انبیاو نه چې وروسته څوک هغو ته به نږدې وي په ایمان کې نو هغه عمره امتحانات چې هغه په بیا الله سخت راولي چې هغو ته په ایمان کې نږدې وي فالامثل والامثل نو دارنګې نبي صلی الله فرمایي چې سړي باندې امتحان الله کوي د هغه د دین مطابقه که دین کې مضبوطي نو الله په امتحانات هم سخت راولي او که چېرته په دین کې مضبوط نه نو الله رب العالمین په بیا امتحانات هم سخت نه راولي دې لپاره چې د ایمان نه وانه وړي د انبیاو مصیبتونو ته سړی وګوري امتحاناتو ته سړی حیران شي چې په دې انبیاو باندې الله څونه تکلیفونه به راوستل امتحانات یې به کول نو دارنګې عام نیکانو خلکو ته وګوره په دنیا کې چې صحابه دي د صحابه نه وروسته تابعین تبع تابعین او دارنګې مخکنو امتونو کې تېر شوي دي صحابه نیکان خلک د انبیاو ملګري مؤمنان په هغو باندې الله رب العالمین څونه سخت امتحانونه راوستي دي اصحاب الاخدود والا ته وګوره اور ته د اور یو برکلی د اور ته یې غورځولي دي په اور باندې سوي دي او دارنګې بعضې صحابه داسې دي چې هغې د اور کړۍ ته غورځولي دي خو هغو بیم صبر چې هغه کړی دی او دارنګې نبي صلی الله فرمایلي وو یو صحابي ته تسلي ورکوله چې ته مه خفه کېږه مخکنو انبیاو ملګري شو نو هغه به د کافرو ونیول او په دې سر باندې به ورته اره چې د هغه کېښودله په سر باندې به ورته اره کېښودله او دوه ټوټې به یې که په اره باندې خو بیا هم هغو د دین نه چې هغه نه دي اورېدلې بیا هم هغې د دین نه چې هغه نه دي اورېدلې نو دې د وجې نه دومره مضبوط ایمان والا چې هغه دي چې هغو د دین نه چې هغه بیا هم نه دي اورېدلې دې د وجې نه امتحانات الله رب العالمین په نیکانو خلکو راولي او په داسې خلکو باندې امتحانات چې هغه راولي چې دین کې څومره مضبوطه نو هغه عمر الله رب العالمین په امتحانات به سخت چې هغه راولي مصیبتونه پریشانۍ غمونه دا په الله رب العالمین راولي دې لپاره چې د ده ګناهونه چې هغه په دې باندې معاف کړي
او د درجات چې د الله رب العالمین په دې باندې څه کې اوچت کړي. یو حدیث کې راځي چې مصیبت زده انسان چې الله په تکالیف مرزونه مصیبتونه پریشانۍ راولي او دا نه بیا حوصلې کېږي او بې صبره کېږي نه، نو دا په مخ د ځمکه باندې وی رواني او د ده په بدن باندې یو ګناه چې د هغه هم نه وي. د ډېرې مصیبتونو د ډېرې مرضونو د ډېرې پریشانۍ د وجې نه چې سم دا زړه یې د مرۍ ته راورسېږي، خو بیا هم وایي چې الحمدلله علی کل حال، بیا هم دا وایي چې الحمدلله او د الله نه راضي، الله د دې نه سخته نه راولي. نو دې انسان د الله وی خوشحاله شي راضي شي، په مخ د ځمکه باندې دا ګرځي او د ډېرو مصیبتونو د وجې نه الله ته ګناهونه معاف کړي، بالکل معاف شوی انسان مغفور انسان چې هغه ګرځي، الله ته بخښنه چې هغه کړي د ګناهونو. نو ابراهیم علیه السلام باندې الله سخت امتحانات کړي بکلمات، کلمات په قرآن کریم کې په ډېرو معنو دی، کله وعدو ته وي، کله کلمات خبرو ته وي، او کله کلمات قرآن ته وي، او دارنګه کله کلمات اطلاق د الله په علمونو باندې کیږي، لکه سورۃ کهف آخر کې راځي کلمات نه مراد د الله علمونه دي چې ختمېږي نه. نو ډېر اطلاقات دي دلته، د کلمات نه مراد شي دي اعمال او کارونه دي چې په ابراهیم علیه السلام باندې هغه امتحانات چې هغه راغلي وو. نو د دې په مصداقاتو کې د علماو اختلاف دی چې د دې نه څه شی مراد دي، او اکثر هغه نقل دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه. سوچ کوئ خبر باندې یو قول خدای چې به کلمات نه مراد چې دي نو هغه مناسک د حج دي، مناسک الحج هغه ته نه مراد دي، لکه عرفه ده، مزدلفه ده، او دارنګې د حج چې کوم نور اعمال دي منا ده وغیره، په دغه ځای کې عملونه کېږي. نو دغه افعال د حج او مناسک د حج دا ته مراد دي چې دا د دغه وخت ابراهیم علیه السلام ته الله ښودلي وو، د دې امتحان یې په هغه باندې کړی و. دویم بکلمات نه مراد چې دی هغه صفات د مؤمنانو دي چې قرآن کې الله رب العالمین هغه ذکر کړي، سورۃ مؤمنون کې دي، سورۃ احزاب کې، او دارنګې په سورۃ فتح کې دي، سورۃ معارج کې الله رب العالمین د مؤمنانو صفتونه ذکر کړي دي. نو دا په ابراهیم علیه السلام کې موجود وو. نو کلمات نه مراد هغه صفات د مؤمنانو دي، امتحان یې پې کړی په دغه صفاتو سره، او هغه به پوره چې هغه ادا کړی دي، معنی هغه امتحان کې پاس شوی دی، په دې امتحاناتو کې ابراهیم علیه السلام پاس شوی دی. بل قول دا دی چې د کلمات نه مراد چې دي نو هغه لس کارونه دي، 15 کارونه په سر کې دي او 15 کارونه چې په نور بدن کې دي، چې هغې ته فطرت خصلتونه د فطرت هم د اسلام د فطرت هغه لس خصلتونه دي. 15 په سر کې دي، برید کمول، او دارنګې خولې ته اوبه اچول په اودس کې، په غسلو کې، او پوزې ته اوبه اچول، او دارنګې مسواک وهل، او سر ویښتان غټ پرېښودل او په منځ کې له لاره ورکول، مفرق هغې ته وایي. د سر ویښتانو په منځ کې لاره چې هغه ایستله. سړي به هم په داسې طریقه باندې سر جوړوي او زنانه به هم جوړوي، دا سنت طریقه ده. کږې لارې به په سر کې نه وباسي، د تندي د منځ نه بس منځ کې ښایسته لاره تر هغه سره پورې دا به پکې وباسي، دې ته مفرق وایي. نو ابراهیم علیه السلام سنت دي دا، او د ټولو انبیاو سنت دي. او څه په باقي بدن کې دي، لکه تر خوږون له ویښتان ویستله، زیر ناف ویښتان چې د هغه لرې کول، او دارنګې ورسره نوکان کټ کول، استنجا کول په اوبو باندې، او دارنګې سنت کول، د ماشوم سنت کول. نو دا 15 شی دا په دې بدن کې دي. نو دې نه مراد دغه لس خصلتونه دي د فطرت د اسلام بکلمات، دا م ابراهیم علیه السلام پوره ادا کړي وو. صفات د مؤمنانو پکې پوره طریقه باندې موجود وو. مناسک د حج هم پوره ادا کړي وو، الله په امتحان کړی او بیا د هغه پوره ادا کړي دي. نو دارنګې بل قول دا دی چې بکلمات نه مراد هغه اعمال او کارونه دي چې هغه په ده باندې الله رب العالمین د هغې امتحانات چې هغه راوستي وو، امتحانات یې پرې راوستي وو، په هغه اعمالو او کارونو سره په امتحانات کړي وو. لکه یو د هغې نه بکلمات نه مراد یو د هغه افعالو نه او د اعمالو نه چې د پلار سره جګړه چې د هغه کوله، د توحید په مسله کې د پلار سره جګړه چې د هغه وکړه، او پلار ورته غوسه شو او ته وفرمیل چې زه وځه زما د کور نه چې د هغې وشړه، وهجرني ملیه، ډېره زمانه مانه جدا شو ما پرېږده.
نو دا ابراهیم علیه السلام باندې دا سخت امتحان و چې د سړي پلار مخالفي او د کور نه وشړي ورته وایي چې د کور نه وځه زما خواله چې هغه مه راځه سخت امتحان و دا دارنګې دویم عمل او دویم فعل هغه محاجه د قوم سره وه چې قوم ورسره جګړه چې هغه وکړه هغه هم وروسته قرآن ذکر کړی دی قوم سره جګړه وه او اختلافات و نو دا محاجه د قوم سره دا بل عمل په دې باندې امتحان پرې راغی بل امتحان پرې دغه وش دریم امتحان چې هغه بیا و چې بادشاه هغه د ده سره جګړه وکړه نمرود بادشاه یا نمروز یا نمرود وروسته واقع راځي درېمې سپاره کې هغه د ابراهیم علیه السلام سره مقابله چې هغه وکړه مناظره یې ورسره وکړه د الله د ربوبیت په باره کې مناظره چې هغه وکړه هغه وویل زه رب یم او ده وویل ابراهیم علیه السلام وویل چې نه رب زما هغه ذات دی چې ژوندي کول او مړه کول چې د هغه کوي نو ده وویل زه هم ژوندي کول او مړه کول کوم د هغې سره مناظره چې هغه یې ذکر کړل نو دا په بل امتحان چې بادشاه د سړي مخالف شي پلار یې مخالف شي قوم چې د هغې مخالف شي او د ده سره جګړې کوي او د ده سره بحثونه مناظرې کوي دا والله چې ګرانه زندګي ده په کور کې چې یو کس مخالف و په محله کې یو کس مخالف و سړي له څونه زور ورکوي او دارنګې خبرې اترې درپسې کوي او جنګ جګړې درسره کوي نو ګران کار دی نو دا امتحانات چې دی دا په ابراهیم علیه السلام باندې چې هغه وشو دارنګې بل امتحان چې هغه بیا دا و چې کور نه چې کله هغه وشړو نو په دې کې هغه خپله ښځه چې وه د ابراهیم علیه السلام ښځه نو هغه په یو دشت بیابان کې چې هغه پرېښودو اسماعیل علیه السلام هغه ورسره پرېښودو نو دم سخت امتحان و سخت امتحان چې ابراهیم علیه السلام خپله ښځه هاجره بیبي او دارنګې اسماعیل علیه السلام هغه په یو دشت بیابان کې چې هغه پرېښود او دا شام ته لاړه نو دا بېل امتحان و په هغه باندې بچي نو الله رب العالمین ولې زوی ورکړ اسماعیل علیه السلام چې کله راغټ شو بلوغ ته ورسېد او ده سره کاته شو الله ورته وویل دا حلال کا نو هغه به غریب راولګېد او دی د الله حکم ته تیار و لبیک یې ورته وویل او دا یې ځان سره روان کړ او د حج کې چې اوس مینا راځي په دقه ځای کې شیطان ورته راووته چې ولې حلالۍ دا خو د بچی دی او دا په هغه باندې هغه اووه ګزارونه وکړه اوس چې د حاجیان اوس هلته هغه شیطان ولي که نه دا د ابراهیم علیه السلام هغه عمل و چې دوی باندې ګزارونه کړي دي نو دارنګې اسماعیل السلام ته بیا وسوسې ور واچولې هغه هم له خبره ونه منله نو دا هم ډېر سخت امتحان و چې ابراهیم علیه السلام باندې راغی نو دارنګې بل امتحان چې هغه پیدا و چې هجرت چې د هغه کوو نو په دې کې په لاره باندې روانو نو یو جابر متکبر بادشاه و هغه د ده ښځې ته لاس اچو سارا بیبي ته رضی الله عنها ته چې د هغې بېعزتي چې د هغه وکړي نو الله رب العالمین د هغې حفاظت چې د هغه وکړو ځکه چې ده څنګه لاس ورنږدې کوو بس راغورځېده به نو دې د وجې نه هغې امتحان چې د هغه چې د هغې الله رب العالمین په هغې کې کامیاب کړو نو دا غټ امتحان و په هغې کې الله رب العالمین له کامیابي چې د هغه ورکړه امتحان کې پاس بکلمات دارنګې اور ته چې د هغه وغورځېده اور ته په هغې کې چې د هغه هم شیشه کامیاب شو نو فاتمهن الله رب العالمین فرمایي چې ده دغه کارونه چې د هغې څه کړه پوره ادا کړو قال انی جاعلک للناس اماما وویل الله ورته یقینا زه ګرځوونکی یم تا لره د خلکو لپاره اماما پیشوا زه تا د خلکو لپاره امام جوړوم امام فی الدین د نبوت سره سره د امامت مراد دی نبی مخکې نه دی او د دې نه وروسته زه تا د نبوت سره سره د امامت فی الدین در کومه په دین کې مشري دا درله در کومه دې ته وایي امامت فی الدین په دین کې مشري دویم قول دا دی چې امامت نه مراد چې دی هغه نبوت دی امتحانات پې الله وکړو نو بیا الله نبوت ورکړه لیکن دا قول راجح نه دی وجه دا ده چې نبوت چې دی نو دا کسبي شی نه دی دا په کسب باندې نه میلاویږي نبوت دا په کسب باندې نه میلاویږي چې سړی کسب د څه اعمالو وکړي نو دته به نبوت میلاو شي داسې نه ده بلکې نبوت چې دی نو دا د الله د طرف نه یو هبه یو بخشش دی چې الله رب العالمین یې چاله ورکوي الله ځای نه پېژني نو په هغه ځای کې بیا رسالت او پیغمبري چې دا غږدي نو دلته مراد
د دې نه مراد چې هغه امامت فی الدین دی، په دین کې مشري سره د نبوت نه، چې دا به زه به د خلکو مشر وګرځومه. دې وجه نه وروسته انبیا چې کوم راغلي دي دا هم د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راغلي دي، او دارنګې رسولو انبیاو ته دا امر و چې تاسو به د ملت د ابراهیم علیه السلام تابعداري کوئ. نو دا په دین کې مشري شوه چې انبیا علیهم السلام الله د ده په اولاد کې راولېږل، او زموږ نبي هم الله د ده په اولاد کې رالېږلی دی. د ده اولاد دوه قسمه دي، یو د یعقوب علیه السلام اولاد دی او دویم د اسماعیل علیه السلام اولاد دی. نو اکثر انبیا علیهم السلام الله د یعقوب علیه السلام په اولاد کې رالېږلي، لیکن آخري نبی محمد صلی الله علیه وسلم الله په بنو اسماعیلو کې رالېږلی دی. د اسماعیل علیه السلام اولاد په هغه کې آخري نبی الله رالېږلی دی. نو زه ګرځوم تعالی خلکو لپاره اماما پیشوا په دین کې او مشر په دین کې سره د نبوت نه چې نبی م یو دا الله در کوم. دې نه دا مسله معلومه شوه چې کم انسان باندې امتحانات په دین کې ډېرې نو الله هغه له د دین مشري ورکوي. دا ناشنا خبره ده چې چا باندې امتحانونه الله ډېر راولي نو الله به هغه له خوشحالۍ نه پې الله به ډېرې راولي، او دارنګې په دین کې له مشري شي هغه هم ورکوي. ځکه دا قانون دی العطایا علی متن البلایا، دا قانون دی چې مصیبتونه پریشانۍ غمونه در باندې راغله نو د دې د پاسه به تا ته عطیې میلاویږي، د الله د خوا نه به ورکړه کېږي. او داسې نه کېږي چې سړي باندې هېڅ امتحانات مصیبتونه پریشانۍ د نه وي او دله د الله ورکړه کوي او ده ته د الله عطیې ورکوي، ډالۍ او تحفې د الله له ورکوي، او دارنګې په دین کې د مشري ورکوي. داسې نه کوي الله. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ویل ابراهیم علیه السلام وګرځوه زما د اولاد نه هم امامان د دین، ویلو ته الله نه رسېږي وعده د نبوت زما ظالمانو ته. ابراهیم علیه السلام ډېر خیرخواه دی د خپلو بچو دپاره. او من ذریتي کې دا من تبعیض دی چې بعضې د اولاد زما نه ای الله دام امامان د دین وګرځوه، او هغه هم په دین کې د یو له مشري شي هغه ورکړه زما په بچو کې. نو الله ورته وویله چې نه، ستا بچي دوه قسمه باندې به وي، څه به ظالمان او څه به غیر ظالمان. نو زه ظالمانو ته چې دی نو هغه د په دین کې مشري چې هغه نه ورکومه، دین کې مشري الله ظالمانو ته نه ورکوي. دارنګې پیغمبري که د امام نه مراد هغه نبوت شي نو نبوت الله ظالمانو ته نه ورکوي. نو دې نه به معلومه شوه چې انبیا علیهم السلام چې دي نو هغه بالکل د ګناهونو نه پاک دي، ځکه خو الله رب العالمین له پیغمبري هم ورکړې ده. ظالمان چې کوم یو ګناهګار خلک هغو له الله رب العالمین دغه نه ورکوي، نبوت چې هغه نه ورکوي، نبوت الله پاکو خلکو له ورکوي. او که د امام نه مراد هغه مشر په دین شي سره د نبوت نه شي، نبی هم دی ورسره وسو سره نوره مشریم په دین کې ورکوي، نو به معنی دا ده چې په دین کې مشري او په دین کې امامت الله رب العالمین ګناهګارو له نه ورکوي. یو سړی د ګناهونه کبیره صغیره دا دې کوي او توبه دې نه وباسي او په دې همیشواله کې نو دل الله په دین کې مشري نه ورکوي. امامت فی الدین. بیا د امامت فی الدین ډېرې صورتونه دي او ډېر مصداقات دي. یو دا چې په دین کې لکه الله د خلیفه د مسلمانانو ته مقرر کړي او د مسلمانانو قاضي دي مقرر کړي، دا یو امامت دی. د یو مسجد امام دی مقرر، نو دا په دین کې امامت دی چې ته الله رب العالمین په جماعت کې چې هغه د امام مقرر کړي. دویم مدرس چې هغه د مقرر کړي چې لکه دلته به ته درس چې هغه کوې، مدرسه کې د استاد مقرر کړي، او دارنګې د قرآن او د حدیث په درس کې استعمال کړي، شاګردان درله پیدا کړي. نو دا ټول هغه صورتونه دي او مصداقات دي د امامت په دین. بعضې اوچته مرتبه کې دي او بعضې درمیانه او بعضې په ادنا مرتبه کې. په ټولو باندې اطلاق د امامت په دین کېږي. لا ینال عهد الظالمین، نه رسیږي وعده د امامت زما ظالمانو ته. ظالمان نه خو یا مراد مشرکان دي، مشرکانو الله امامت په دین کې نه ورکوي. یا ظالمان نه مراد ګناهګار، هغه کسان چې هغه ګناهونه کوي نو هغې ته الله په دین کې امامت چې هغه نه ورکوي. په دین کې امامت په څه باندې میلاویږي؟ نو علماو د هغې څه اسباب لیکلي دي. یو صبر کول په مصیبتونو باندې، چې څوک صبر کوي نو الله له په دین کې مشري ورکوي. دویم
صبر کول د الله په طاعاتو باندې، دریم صبر کول د ګناهونو نه، دا چې څوک کوي دا درې قسمه صبر شو. صبر ممدوح، نو الله رب العالمین داسې خلکو له په دین کې مشري ورکوي. دویم یقین کول د الله په آیاتونو باندې، د الله په آیاتونو د الله په وعدو باندې یقین چې هغه کول، نو داسې کس ته الله رب العالمین په دین کې مشري ورکوي. بل علماء لیکلي دي چې په دین کې مشري خلکو ته ملاویږي چې په سړي کې یو څو صفات، یو تقوا بینه و بین الله، د الله نه یریږي. هغه کس چې د الله نه یریږي د او د الله په منځ کې تقوا وي، معنا دا ده د الله یری په زړه کې وي، نو داسې کس الله په دین کې مشري ورکوي. دویم تواضع بینه و بین الناس، د ده او د خلکو په منځ کې تواضع پکې وي، عاجزي، ځان بره او غټ نه ګڼي، تکبر نه کوي، فخر چې هغه نه کوي، نو داسې کس الله رب العالمین په دین کې مشري چې هغه ورکوي. او دریم هغه انسان چې هغه په دنیا کې بې رغبته وي، په دنیا کې بې رغبته وي، د دنیا حرص هغه نه لري، ځکه چې کوم انسان د دنیا حرص لري سره پیسې جمع کوي، پیسې پیدا کوي په دین باندې، او نور مقصد یې هغه دین نه وي، د دنیا حرص یې ډېر وي، دنیا محبت یې په زړه کې ډېر وي، نو داسې انسان له الله په دین کې بیا مشري نه ورکوي. زهد په دنیا، په دنیا کې بې رغبتي چې هغه کول، نو داسې انسان له الله رب العالمین به په دین کې مشري چې هغه ورکوي. تقوا کوي، تواضع پکې وي، او دارنګې تواضع چې هغه ورپکې وي، او بل هغه دا دی چې د ګناهونو نه چې هغه ځان ساتي، ځکه لا ینالو عهد الظالمین ویلی دی که نه، زما وعده د نبوت زما ظالمانو ته چې هغه نه رسېږي. نو دې نه معلومه شوه چې ګناهګارو خلکو له الله په دین کې مشري نه ورکوي. څومره چې سړي کې د الله یره موجوده وي، د ګناهونو نه ځان ساتي، نو الله رب العالمین په دین کې مشر کوي. به داسې نورو اسباب هم شته دی چې دا سړی اختیار کړي، نو الله له په دین کې مشري ورکوي. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. په دغه اول آیت کې عظمت شان د ابراهیم علیه السلام ذکر کوي په درې طریقو باندې، نو دلته و ذکر کوي عظمت شان د بیت الله په درې طریقو باندې. یو دا بیت الله مثابة للناس دی، دویم ځای د امن دی، او دریم چې دی هغه دا دی چې دا ځای د عبادت دی، چې دی له به تاسو عبادت له راځئ، طواف به دلته کوئ، اعتکاف به کوئ، رکوع سجدې له به خلک دلته چې هغه راځي. او دا ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی، لکه وروسته د دې واقع راوځي اوس. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کله چې وګرځوو موږ بیت الله مثابة للناس، ځای د ثواب دپاره د خلکو. مثابة للناس معنا ځای د ثواب دپاره د خلکو، یو معنی دا ده، مثابه ځای د ثواب ته وي. دا بیت الله داسې ځای دی چې څوک هلته ورځي نو د هغه ثوابونه به ډېر کېږي. مثابة للناس ځای د ثوابونو دپاره د خلکو دی. دویم مثابه په معنا د مجمع سره راځي، ځای د راجمع کېدو د خلکو دی. ټول مسلمانان د ټولې دنیا نه هغه دلته راجمع کېږي، څومره لکونه روپۍ لګوي او ځان بیت الله ته چې هغه رارسوي، حج له راځي، عمرې له راځي، او دارنګې عبادت له راځي، نو دا ځای د راجمع کېدو د خلکو دی. او دریم مثابة للناس په معنا د رجوع سره راځي، ځای د راګرځېدو د خلکو، چې مسلمانان مؤمنان شي نو هغه بار بار د کعبې ته راګرځي. یو ځل چې د عمره وکړه که نه، ته به وایې چې الله بیا وس راکړې چې بیا عمره وکړم، حج دې وکړه نو بیا به د مؤمن زړه کېږي چې الله بیا د حج توفیق راکړي چې بیا لاړ شم، اگر که مشقت هم بکړي، تکلیف هم بکړي، خو لیکن مسلمان له څه ورکوي؟ خوند ورکوي. نو مثابة هغه ځای د راګرځېدو دپاره د خلکو. و امنن، او دارنګې موږ وګرځوو بیت الله ځای د امن. امنن په معنا د ځای د امن سره، الله رب العالمین په د جاهلیت د وختونه دې ته امن ورکړی دی چې دلته به قتل و قتال نه کېږي، په کعبه کې مسجد حرام کې به قتل و قتال جنگ جګړې دلته به نه کېږي، او دارنګې د زلزلو نه او دارنګې د غرقېدو نه دغه ځای الله په امن کې ساتلی دی. هلته زلزلې نه وي، او دارنګې قحط چې دی هغه هلته نه وي، د دې نه الله په امن کې ساتلی دی.
د غرق دا دلته چې هغه نه کېږي د دې نه الله بد ساتلی دی بلکې دا لا څه کوي چې مرغانو ته هم امن ورکړی دی حیواناتو ته چې مسجد حرام کې کعبې سره نږدې حرم کې هغه ښکاري نو هغې ته به امن میلاوي دا ځای د امن شو د هغې ښکار به نه وجلی کېږي حدیث کې راځي د بچي چې کوم مرغۍ واچوي نو هغه به متنفره کوي نه هغې ته به لاسونه نه خوځوي چې د یو ځای متنفره کوي پاس یو بل ځای ته یې دغه کې داسې به نه کوي د هغې بوټي چې دي هغو ته هم امن دی حدیث کې راځي چې هغه به ته بوټي به مله نه پرې کوي نو دا حکم اوس بیا الله ورته وکړه واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی ونیسئ تاسو د مقام ابراهیم سره ځای د مانځه مقام ابراهیم کې یو قول دا دی چې دې نه مراد د ټول مناسک د حج چې د هغه نه مراد دي مناسک الحج مواضع د حج هغه مراد دي لکه مزدلفه منا عرفات او دارنګې صفا مروه وغیره دا ځایونه چې دي او مصلی نه به مراد هغه دغه دی دا دعا ده ځای د دعا واتخذوا تاسو ونیسئ د مقام ابراهیم سلامه هغه ځایونه د مواضع د حج چې کوم دي نو هغې کې تاسو ونیسئ مصلی نه ځای د دعا هلته دعا چې ګانې چې هغه کوئ ځکه عرفات کې دعا قبلیږي مزدلفه کې منا کې صفا مروه باندې دعا چې را قبلیږي کعبې سره نږدې دعا کې قبلیږي نو دا ځایونه دي دلته تاسو دعاګانې چې هغه کوئ یا مقام ابراهیم خاص هغه ګټه ده چې ابراهیم علیه السلام په هغې ودرېده او د بیت الله دا دیوال چې هغې جوړوي اسماعیل علیه السلام به له ګټې ورکولې لکه وروسته آیت کې راځي اوسه نو دغه ګټه کې دا د ده معجزه وه چې د ده دا قدمونه پکې ښکته لاړه لږه او د ده د خپې دا خپړه چې ده دا په دغه ګټه کې د هغې اثر و دا د الله د قدرت نه او د ده معجزه ده نو دی بیا د کعبې سره دروازې سره مخامخ دغه ځای کې ایښی دی اوس مقام ابراهیم نو چې څوک د بیت الله نه طواف وکړي بیت الله نه کعبې نه طواف وکړي نو د طواف نه وروسته به د مقام ابراهیم سره به 2 رکعاته کوي دا 2 رکعاته به سنت طریقه ده بعضې وایي واجب ده چې 2 رکعاته به دلته چې هغه به یې کوي مقام ابراهیم سره مسلن به یې معنی ځای د مانځه واحدنا الی ابراهیم حکم کړو موږ ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته ان طهرا چې پاک ساتئ بیت یې کور زما للطائفین د پاره د طواف کوونکو والعاکفین او د پاره د اعتکاف کوونکو والرکع السجود او د پاره د رکوع کوونکو سجده کوونکو دې لپاره دا کور زما چې دا پاک ساتئ دې لپاره چې هلته شرک چې هغه نه کېږي بیا اول طواف ذکر کړ چې ځکه دا خاص دی په بیت الله پورې د طواف بیت الله نه ما سوا د بل کور نه طواف کول د بل مسجد نه طواف دا جایز نه دی د قبر نه طواف کول د یو مړي نه طواف کول یو پیر نه نو دا طواف چې دی هغه به شرک دی دا طواف مختص دی صرف په بیت الله پورې نو دا د دې لپاره پاک کوي ظاهري هم پاک کوي او باطناً هم پاک کوي چې په دې کې شرک نه او په دې کې بندګي د غیر الله چې هغه نه کېږي ځکه دا د توحید مرکز دی خلک به دې طرف ته مونږ چې هغه کوي نو داسې نه شي په کعبه کې دننه بوتان پراته وي بلکې دې دواړو ته اول حکم دا و چې دا کعبه ده تاسو د دې بوتانو نه د دې نه پاکه وساتئ ظاهري پاکه کوي باطني پاکه کوي والعاکفین دویم د اعتکاف کوونکو لپاره دویم اعتکاف د اعتکاف په نورو مسجدونو کې هم کېږي لیکن په مسجد حرام کې اعتکاف غوره دی اجر پکې ډېر دی چې هلته سړی لاړ شو اعتکاف وکړي به روژه نو ډېر ثواب پکې دی نو ځکه بیا اعتکاف ورپسې ذکر کړه او والرکع السجود رکوع کوونکی او سجده کوونکی دې لپاره چې ځکه رکوع سجده ځکه خاص کړه چې د مونځ پته هله په رکوع په سجدې سره لګېږي د مونځ پته ځکه چې عام انسان چې کله ولاړ پته نه شي دا په مانځه باندې ولاړ دی او که نه په څه باندې ولاړ دی نو رکوع ته راښکته شي او سجدې ته راښکته شي پته وایي چې دا په مونځ باندې دی نو د پاره د رکوع کوونکو او د سجده کوونکو دې لپاره زما دا کور پاک کوي چې بوتان دې پکې نه وي شرک دې پکې نه کېږي تصویران وغیره دې پکې نه وي نو دې لپاره د کسانو د دې عبادت لپاره دا پاک چې هغه وساتئ به ابراهیم علیه السلام نورې دعاګانې کړي هغه به انشاءالله به بیانو جمعې ورځ ده سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت